د اختر د ورځو پر راتګ سره ستاسو بازارونه څنګه دي؟ سوداګر څنګه دي؟ شکر الحمدلله بازارونه خو د سیزن ښه روان دی بس او مالونه مرزانه شوي دي خلکو مخکې به چې کوم مال ته وس نه کېده اوس ورته ښه په دغه سره وس کېږي اخیستلی شي. سهار راهیسې به د څو روپۍ سودا کړې تر اوسه پورې؟ یاره چې دا کم هم کړي دي او 2 لکه 1.5 لک 3 لکه روپۍ سودا هم کړي. 2 لکه 3 لکه؟ او شکایت کوي که نه دوکانداران چې دي د اختر د ورځو په راتګ سره قیمتونه لږ جګوي وي، رښتیا ده که نه؟ نه دا هېڅ کومه خبره نه ده، لا ارزانه شوي دي د اختر د راتګ سره. السلام علیکم، ستړي مه شئ. د همیشه بهار یوټیوب چینل ډېرو درنو خوږو لیدونکو په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. درنو خوږو لیدونکو، دا چې لوی اختر ته د ګوتو په شمېر څو لنډې او محدودې ورځې پاتې دي، موږ هم د جلال آباد ښار ته راغلي تر څو هغو کسانو سره کوم چې جلال آباد ښار ته راځي د سودا لپاره هغوی سره خبرې اترې وکړو، تر څنګ په دوکاندارانو سره هم غږیږو چې د اختر په راتګ سره د دوی دوکاندارۍ او بازارونه څنګه شوي دي. زه کانت الله باور یم او د کمرې برخه را سره د تل په څېر بیا هم ریاض محمد مخې ته بیایي. په پیل کې به تاسو د ښار د مختلفو برخو څخه څو ښکلي او مختلف انځورونه وګورئ، وروسته به انشاءالله د هېوادوالو سره هم غږیږو. موږ سره پاتې شئ. دوکان ته راغلی یم، تاسو ګورئ چې دلته دا وچه میوه کوم چې اختر لپاره زموږ افغانان اخلي خرڅوي،
د سره هم غږېږم چې د اختر د ورځو پر رسېدو سره د دوی بازارونه څنګه دي. وروره سلام، ستړی به شې. وروره ښې جوړې په خیر صاحب ښه ده. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. که نوم دې راته واخلې تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني. فضل غني د ننګرهار یم، د لغمان ساحې یم، قرغې ولسوالۍ اوسېږم جلال آباد کې. فضل غني ورور دا راته ووایه چې ګرمۍ سره څنګه یې؟ ګرمي خو ګرمي خو ماشاءالله ښه پرېمانه ده او اوړي کې خو ننګرهار داسې لکه د بخار. که دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي په دې ډنډ غاړه کې دلته دکانداري کوي؟ یاره کېږي دغه 15-16 کاله کېږي. 15-16 کاله؟ 15-16 کاله کېږي. د اختر د ورځو پر رسېدو سره ستاسو بازارونه څنګه دي؟ پکې تغیرات راغلي که نه؟ ولا تغیرات پکې نه دی راغلی. مخکې چې سره کم بازارونه څه کالې بیخي خلکو سره روپۍ نشته، کار روزګار یې نشته، غریبانان دي. هغه خلک راځي سرمایه ولري. که داسې به راته ووایې که نه چې سهار راهیسې به د څو روپۍ سودا کړې تر اوسه پورې؟ یاره چې دا کم هم کړي دي او 2.5 لک 3 لک روپۍ سودا هم کړي. 2 لکو 3 لکو؟ او ماشاءالله دا خو ډېره غټه سودا ده که نه؟ ته څنګه؟ مونږ خو د تختونو والا ته مال ورکوو، پرچونه هم کوو، همدا هم کوو، دواړه کوو. چې په یوه ورځ 2 لکه 3 لکه سودا وشي خو ماشاءالله بیخي ډېره سودا ده که نه؟ او ډېره ده. تقریبا دې کې خو به چې دایمي تقریبا دې کې خو به 50,000 پاتې کېږي. 50,000 نه 50,000 نه مثلا څو وایي؟ 15,000 شپږ 10,000 پورې. نه مړه په 2.5 لکو کې چې د 15,000 شپږ پاتې کېږي. د دې 10 روپۍ توفیق ډېر نه ډېرې پاتې کېږي سړیه. نه دومره نه 2.5 لکه روپۍ ځان ته ګوره یو څه وایي. نه څه نه وایي، تجاران دي پښتنه تېله وکړه. دغه اختر څنګه و؟ د تیر سره څنګه ارځئ؟ کمرنګه و که نه مشتریان پکې ښه و تیر سره؟ والا مالونه هم راوړي دي ګودام کې، اوس هم پراته دي. مالونه هم ډېر زیات راوړي، اوسه پورې چا نه دي لا کړي. مال را سره پروت دی، 3 لکه روپۍ مې د تېر اختر هغه کړی و، تاوان کړی. او که داسې به راته ووایي چې اختر به کله وي؟ سبا ده که بل سبا؟ اختر سبا نه بل سبا دی. سبا ته به یې ګوره. سبا ته به نه وي. او سبا به نه وي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. که څه پیغام لرئ، څه غوښتل لرئ خپلو هېوادوالو ته، اکثره مسافر هم دغه ویډیو ګوري کوم چې د هېواد څخه بهر اوسېږي. که اختر مبارکي هغو ته د مخکې نه ډالۍ کوئ مهرباني. او هغې ته اختر مبارکي همدا اوس نه وړاندې کوم. او مسافر چې په عرض کې الله تعالی دې ژوندي لري د ټولو افغانانو سره. امین. ډېره مننه، بس ښه دوکانداري ولرئ، کور آباد. له تا سره هم چې ده مننه. څنګ ته راغلم، تاسو ګورئ چې دا دلته پر تخت باندې د لوی اختر لپاره وچه میوه خرڅوي، کوم چې زموږ هېوادوال زیاتره دغلته راځي او د اخلي. د سره هم غږېږم چې د اختر ورځو سره د دوکانداري څنګه روانه ده. وروره سلام، ستړی به شې. وعلیکم السلام روجانه، ښه یې جوړې بخیر یې؟ خوشحاله اوسې. ډېره مننه. که نوم دې راته واخلې تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني. نوم مې فرهاد ده، د لغمان څخه یم. فرهاد وروره، که دا راته ووایې څومره وخت کېږي دغه ځای کې دوکانداري کوي؟ زما دلته تقریبا 15 کاله کېږي همدا دوکاندار یم وروره. 15 کاله؟ 15 کاله. که دا راته ووایې چې د اختر ورځو سره څنګه دي ستاسو بازارونه؟ والا شکر ده، ښه ده چلېږي. ورو اختر میوه مو اچولی ده او نن به د یو 20 زره کار کړی 13 زره؟ یاره 15-20 زره مې دوکانداري کړې وروره. که دا راته ووایې چې تېر اختر سره سږني اختر څنګه ارځوي؟ سودا پکې ډېره وه کمه وه؟ وړوکی اختر ډېر ګرم وي، ښه دې اختر کې د قربانۍ اختر د خلک نخاس کې ډېرې دلته دومره رش نه وي وروره. اکثره خلک غوښو لپاره چې ورته کار وایي که نه غوښه ډېره خوري، دې ته دومره وخت نه پیدا کېږي. دلته دومره وخت نه پیدا کېږي، غونډ میلې ته ځي وروره.
ګرمۍ سره څنګه ګرمۍ دا راته ووایه، خو ګرمي هم ډېره ماشاءالله بیخي زیاته وه. ولا ګرمي خو بیخي ډېر ده، ګرمۍ بیخي ورځ کړې وروره. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. که څه پیغام لري، څه غوښتل لري خپلو هېوادوالو ته، اکثره مسافر هم دغه خپرونه ګوري کوم چې د هېواد څخه بهر اوسېږي. تاسو نه مننه کوه، هغوی ته سلامونه ورونه. وعلیکم السلام، ډېره مننه. درنو لیدونکو، د یو بل ورور خواته راغلم. تاسو ګورئ چې دا هم دلته وچه میوه کوم چې زموږ زیاتره هېوادوال د اختر لپاره اخلي خرڅوي، د سره هم غږېږم چې د اختر د ورځو په رارسېدو سره دوی دکانداري څنګه روانه ده. وروره سلام، ستړی مه شې. وعلیکم السلام، په خیر راغلی وروره. خوشحاله اوسه، ډېره مننه. که نوم دې راته واخلې تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني. نوم مې ثابت خان ساحل دی، د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم. ساحل صاحب، دا راته ووایه چې نن ورځ څنګه وه، ګرمۍ سره څنګه وي؟ بس ګرمي خو وله لږ زره اوس د ماسپښین نه بعد هوا لږ زره ښه شوله، اوس ورځ ښه تېره شوله په خیر. مخکې چتري ویل وه که نه، لمر ته ولاړ یم. چترۍ شته دی، اوس د انور دغه شو هوا لږ ولګېږي، ختم کړلې. ډېر ښه. که دا راته ووایه څومره وخت کېږي ډنډ غاړه کې دکانداري کوي او دغه وچه میوه خرڅوي؟ ډنډ غاړه کې خو ملته مشرانو نشته، هغوی وخته نه کې زه تقریبا دا یو 2-3 کاله کېږي چې راغلی یم. یعنې ستا هم ورسره بلدتیا پیدا شوې پوره؟ پوره خپل کار دی، خپله دکانداري کوم. او دا راته ووایه چې د اختر د ورځو په راتګ سره ستاسو بازارونه څنګه دي، سوداګري څنګه دي؟ شکر الحمدلله، بازارونه خو د سیزن ښه روان دی بس، او مالونه مرزانه شوي دي. خلکو مخکې به چې کوم مال ته وس نه کېده، اوس ورته ښه په دغه سره وس کېږي، اخیستلی شي. اکثره خلک شکایت کوي که نه دکانداران چې دی که نه د اختر د ورځو په راتګ سره وایي د شیانو نرخونه جګوي. رښتیا ده که نه؟ نه، اوس دغه نخود د 2800 تمامي 15 کیلو، 112 تمامېږي، 120 خرڅو. 8 روپۍ خو دې ګرمۍ کې مثال د خبرې کیلو کې پاتې کېږي. هغه څه 8 روپۍ خو حق دی چې څوک تا ته پاتې شي. خو 10 ګیلاسه شربت هم شکې؟ نه، هغه خو بې شماره دي، دا شی اوس که هغه شی اوس که اوس بیخي تنده ماته نه شي، ګیلاسچه مې ځان ته واچوله چې اکثره په ګرمۍ کې ښایي که نه تنده ماتوي. اوبو باندې بیخي کار نه شو. که دا راته ووایې چې په نن ورځ به څومره سودا کړي، لکه تقریبا 20,000 13,000 څونه به دې کړي؟ والله معلومات خو راته اوسه پورې نشته دی، شپې معلومات کې څه شمارل ماخوستن کې کوئ؟ ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. که څه پیغام لري، څه غوښتل لري خپلو هېوادوالو ته، مهرباني. هېوادوال ته دا اختر لرم، دا پیغام لرم چې ټولو د اختر مبارک یو باید په ښه ښایسته چکر او په ښه فضا کې تېر کړي. اوس ټولو ته دا من اختر وګرځېږي. ډېره مننه، ژوندی اوسئ. خیر اوسېږي، الله دې ژوندی لري.
خوږو لیدونکو د یو بل ورور څنګ ته راغلی یم تاسو ګورئ چې دلته د پلیو دا ریشه لګولې ده او پلي دلته خرڅوي زه سره هم غږېږم او دا به هم ماته یو څه معلومات راکړي چې د اختر د ورځو په راتګ سره د دوی بازارونه څنګه شوي دي. وروره سلام، ستړی مه شې. علیکم السلام وروره ښې. ډېره مننه، خوشحاله اوسې. که نوم دې راته واخلې تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني. نوم مې جاذب حیدري دی د لغمان ولایت څخه. ښه حیدري صاحب، څه حالات دي؟ څنګه ګرمۍ سره نن ورځ څنګه وه؟ ښه دی شکر الحمدلله. نن ورځ لږ ښه وله د تېرو ورځو په پرتله. ګرمي ډېره کمه وه، یعنې اندازتن ګرمي لږ نن کمه وه. او که دا هم راته وایي چې څومره وخت کېږي په دې ډنډ غاړه کې دوکانداري کوي؟ تقریبا 7 کاله وشوه. 7 کاله. 7 کاله. ماشاءالله، بیا دلته وړوکی راغټ شوی نو. خو بس همدلته راغټ شوی یم. او که دا هم راته ووایي چې د اختر د ورځو په راتګ سره ستاسو بازارونه څنګه دي، د پلیو سیزن څنګه دی؟ یعنې د نورو وختونو نه لږ ښه دی سږکالې، خو بازارونه لږ ښه دي اوس. نه اکثره هېوادوال شکایت کوي که نه وایي دوکانداران چې دي د اختر د ورځو په راتګ سره قیمتونه لږ جګوي وي. رښتیا ده که نه؟ نه دا هېڅ کومه خبره نه ده. لا ارزانه شوي دي د اختر د راتګ سره. د اختر نه مخکې ګران ول، قیمتونه لږ جګ ول، اوس ارزانه شوي. او تاسو دلته که دا کوم پلي خرڅوئ ټول د افغانستان دي که نه؟ نه دې کې دا هندي دي هندي. او دغه بیا د افغانستان دي، دا بیا د خوږیاڼو دي، هغه بیا د هلمند پلي دي. او تر ټولو پکې ښه پلي کوم ډول دي چې مشتری یې ښه زیات پلي چې اوس راځي دا د هندي پلي راځي. هندي پلي؟ هو. ډېره مننه. که څه پیغام لري تاسو نه ټولو هېوادوالو ته؟ بس ښه پیغام هم دا دی چې ټول هېوادوال په سوله اوسي او په امن اوسي او ښه وخت. ډېره زیاته مننه خوږو لیدونکو چې د خپرونې تر پای شېبو پورې زموږ ملتیا مو وکړه. تاسو د ښار د مختلفو برخو څخه مختلف انځورونه ولیدل چې دلته زموږ هېوادوال په مختلفو کارونو بوخت وو، او هغه هېوادوال هم تاسو ولیدل چې دلته د سودا لپاره راغلي وو. تر څنګ دوکاندارانو سره هم خبرې اترې وکړې په دې هیله چې زموږ دغه اختریزه خپرونه مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. تر بلې خپرونې پورې چې بیا موږ ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو، موږ ته اجازه راکړئ. تر بیا لیدو ښې چارې، پاک الله مو مل شه.